السلام علیکم ورحمت الله. خمینوالو زه یم شامیر خان او نن موجود یم زه په نیویارک کې په ټایم سکویر کې. دا ځای د ویډیوګانو لپاره ډېر زیات مشهور دی. دلته کې هر رنګه لایټونه لګېدلي دي، کمرشل بورډونه لګېدلي دي او دلته کې ایوری ډے هر ورځ هر شپه په لکو خلک موجود وي په دې ځای کې. دې ځای ته د نیویارک د امریکې کمرشل هب هم ویلی کېږي. تاسو چې د کوم ساین بورډونه وینئ دا رڼاګانې دا د دې ساین بورډونو دي چې دا په سوونو فیټه یو بورډ دی. او دلته کې د دنیا هر یو غټ ټیک ټاکر یا غټ یوټیوبر داسې هم پاتې نه دی چې دې ځای کې ویډیوګانې جوړ کړي نه وي. تاسو په انسټاګرام باندې، یوټیوب باندې، په فیسبوک باندې دا ځای سرچ کولی شئ. دې ته وایي ټایم سکویر. تاسو دا بورډ هم لیدی شئ مخامخ چې کوم لګېدلی دی. کې تاسو دا لیدی شئ دا چا ځان نه جوکر جوړ کړی وي، چا ځان نه سپیډرمین جوړ کړی وي او چا ځان نه څه جوړ کړي وي. خو دې نه هر څوک چې نیویارک ته راشي دې نه ګوره ځان لرې لرې ساتئ. دلته تاسو اوس کتی شئ چې څنګه تاسو ته ما وویله چې دلته کې ټیک ټاکران او د دنیا د غټ ملکونو نه دلته خلک راځي او په زرګو په لکو ویډیوګانې صرف په یو ورځ کې جوړېږي دلته کې. تاسو ته چې ما وویل چې دې نه به ځان ساتي، دې درته ووایي چې ما سره ویډیو جوړه کړه یا ما سره پکچر وباسه. ته به یو کس سره پکچر وباسې یا به ویډیو وباسې نو کم سے کم $15 خو به ورکوې ورته وی ټپ راکړه. خو چې یو له دې ورکو دا درنه 50-60 کسه نور راغونډ شي او هغوی ته به یې هم ورکوې. هر یو درنه غواړي داسې دي اوفی لکه زمونږ د ملک ملنګان. تاسو پیښور کې کتلی دي که نه؟ زما تعلق پیښور سره دی، ما ته د هر څه پته ده ځکه وایم. که یو طرف ته وویلی شي چې دا د دنیا د ټولو نه مشهور ځای دی د سیلانیانو لپاره، دلته کې د نورو سټیټونو او د نورو کنټریانو یعنی د نورو ملکونو نه خلک چې راغلي دي د یو کال 42 میلیون پیپل چې دي 42 یعنی 42 میلیون کسان صرف په یو کال کې دې ځای ته سیل لپاره راغلي دي. او دلته کې نور څه د سیل لپاره نشته خو بس دکه میوزیک لګېدلی وي او ساین بورډونه وي ښکلي ښکلي او رڼاګانې وي او دا ډنسونه وي او تاسو دا جوکران مکران وینئ بس دکه ځي. خو دې لپاره خلک راځي. دې ته بورډ وے ایونیو ورته وایي. دا یو ایونیو ده غونډه
چې څنګه تاسو ته ما وویل چې دلته کې ډېر زیات خلک راځي، نو دلته کې تاسو ته حلال فوډز هم میلاوېدی شي او ښکلي ښکلي پاکستاني رسټورنټ شته دی، افغاني رسټورنټ شته دی، ټول دې ځای کې نږدې موجود دي. تاسو راشئ، مزې واخلئ ترې نه، او ښکلی ځای دی، مزېدار ځای دی، د فن ځای دی. دوستان کم ملګري امریکې ته نشي راتلی، د هغې وس نه وي یا نور څه مسلې وي ورته، نو تاسو ما سره اوسئ، زما ویډیو سبسکرایب کړئ. زه به تاسو ته انشاءالله په دې چینل باندې د امریکې نه بلکې د ټولې دنیا ښکلو ښکلو ځایونو ویډیوګانې به زه تاسو سره خامخا شیر کوم. دس از مای پرومیس، دا زما تاسو سره وعده ده انشاءالله. تاسو ویډیو سبسکرایب کړئ، نه چینل سبسکرایب کړئ او ویډیو لایک کړئ. انا خبرې ګډوډ کیږي، خو خفه نه شئ ځکه چې زه خپله هم په یوټیوب باندې نوی یم، زما ویډیو جوړول یې په انسټاګرام باندې ډېر وخت نه جوړوم، خو هغې کې خو دومره خبرې کول نه غواړي که نه چې دا څومره زه تاسو سره کوم په دې ویډیو کې. انشاءالله ملاقات به کوو، او ملګرو ویډیو خامخا لایک کوئ او نورو ملګرو سره دوستانو سره یې شیر کوئ، او زه به تاسو ته نورې ښکلې ښکلې ویډیوګانې خامخا راوړم په دې چینل باندې انشاءالله. تر بل ویډیو پورې د الله په امان.